الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. امام بخاری رحمه الله اول باب کې قصتو د پاره د ترکیب د اسلام، اسلام او ایمان دواړه مرکب دي. د تصدیق د زړه، اقرار د جبه، عمل په اندامونو. آیاتونه او دویم قولی ویلو چې به قابل له د پاره د زیادت او د نقصان. دا غیر اثبات د پاره مخ آیاتونه ویل. نوس آثار ذکر کوي وكتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن عدي ان للايمان فرائض وشرائع. عمر بن عبد العزيز او د عدي بن عدي تعارف پرونه شو. عمر بن عبد العزيز عدي بن عدي تلکی وجداد د عاملو ان للايمان فرائض وشرائع. یقینا د ایمان د پاره فرائض والفرائض دي وشرائع او شرائع دي وحدودا او دا غیر د پاره حدود دي وسننا او دا غیر د پاره مندوبات دي سنن دي. فمن استكملها چا چې پورا ادا کړ دا ټول شي نه استکمل الايمان د خپل ایمان پورا کو. او من لم يستكملها او چا چې پورا ادا نه کړ لم يستكمل الايمان نو خپل ایمان یې پورا نه کو. اول د تشریح الفاظ ته وګورئ. درې الفاظ ذکر کړه: فرائض، شرائع، حدودا وسننا. فرائض او د شرائع په منځ کې فرق دا ده چې مراد د فرائضنا الاعمال المفروضه، هغه اعمال دي چې هغه فرض شوي دي د الله تعالی د طرف نه. هغه ته ویل کېږي فرائض. او شرائعنا مراد دي العقائد الدينيه، عقائد دينيه. چیرې د الله بارک وسنګ عقیده لرو، د آخرت بارک وسنګ لرو، او د قیامت متعلق وسنګ عقیده لرو. او د حدود نه مراد دي المنهیات، هغه شینه چې شریعت داغه نه منع کړي. شراب بنس کوي، غلا بنه کوي، تهمت په بچانه لګوي وغیرہ ذالک. او د سنن نه مراد دي مندوبات. مندوبات معنا شریعت دعوت ورکړه ده، ترغیب ورکړه ده غي کول ته ودې کو الله ته به اجر او ثواب درکې. کو دې نکو پر خوستوي ګنا نشته. دا تفسیر کرمانی سے برماوی سے کړه او برماوی سے به وی دا تفسیر من زکه کړه ده چې حذر من التکرار. د دې د وجنه چې تکرار نه ځان اوساتو. د فرایض او شرایع یو معنا او کو د حدود یو معنا او کو به تکرار راشي. د دې د وجنه د هر یو جمله جدا جدا معنا شونه تکرار نه پسړې بچو. بیا به معلوم بشیدا چې اعتقاد، عمل او ترک
دا ټول څه شولو دا په ایمان کې داخل شو دلته ویل فمن استكمل الايمان کچا دا پورا کړل نو فقد استكمل الايمان خپل ایمان پورا کړو معنا عقیده هم برابر کړه فرایض باندې عمل وکړو د منهیات نه ځان وساتو او اتیانی په مندوبات باندې وکړو نو دا کامل مؤمن دی فقد استكمل الايمان خپل ایمان پورا کړو ومن لم يستكمل او چا چې دا پورا ادا نکړه واجباتو کې خلل الله وسکو یا ارتکاب د مناهی وکړو نو لم يستكمل الايمان د خپل ایمان پورا نکو فإن عش فسأبينها لكم او کزه چرته ژوندې پاتې شوما فسأبينها لكم نو داغي وضاحت به پورا تاسو ته وکما مقصد دا ده چې دا کومه ته اجمالاً د بیان کړه او کمال الله ژوند راکو نو داغي تفصيلات به تزبه رستو بیان کوم تفصيلات ذکر وایو اصول معلومو مجمل نو دې د وجنوي تفصيلات به تزبه رستو کما ک ژوند دی وما اوس کو څوک دلته اشکال وکي چې دا خو تاخير دی د بیان د وخت د حاجت نه ولی ضرورت دی تشتا چې عمر ابن عبد العزيز د عقاید بیان کړي د فرایض بیان کړي همدارنګه د حدود بیان کړي او د په دغه وخت کې بیان اونکو تاخير او کوی کزه ژوندې ما وبکم دا خو تاخير شو د بیان د وخت د حاجت نه او تاخير د بیان د وخت د حاجت نه د حسینه ده مثلا یو تن نماز پخیم منځ ده او په فرض ده وخت چل نه ورزي او ته زرستو به ته بیان کوم نو دا جایز دي په دغه ساتو ته ضروري بیان کړي دا مونږ ادا کی جواب دا غنه ده چې دې کې تاخير البيان عن وقت الحاجت نه ده ځکه حاجت متحقق نه وو دی تفصیل ته محتاج نه وو اصول اجمالا او معلومه تفصیل ته ضرورت نه لرلو دې د وجنا وتویل فإن عش زه ژوندې ومنځبه ته پوره وضاحت دغه حکما امام بخاری رحم الله دا په صيغه د جسم څخه ذکر کو وكتب عمر بن عبد العزيز وجه دا چې دا تعلیق د امام بخاری په نسبانه بالکل صحیح ده ومن تاسو ویلو چې کله عمر د امام بخاری په نسبت تعلیق صحیح وي هغه په صيغه د جزم ذکر کړي مقصود د امام بخاری په دې اثر د عمر ابن عبد العزيز په نقل کولو کې دلیل نیولې د پاره د خپل مذهب چې ایمان قابل دی د پاره د زیادت او د نقصان ولی عمر ابن عبد العزيز د هغه په فضل په علم او د هغه په جلالت باندې تمام فرقه متفق دي او دغه عمر ابن عبد العزيز هغه قائل د زیادت د ایمان او د نقصان ولی فمن لم يستكملها فمن استكملها فقد استكمل الايمان هغه وی ګوره چا چې دا پوره کو ایمان پوره کو او چا چې پوره نه کو نو ایمان نشي پوره کولای نو ایمان ناقص شو نو عمر ابن عبد العزيز هم قائل د چا ده زیادت د ایمان او د نقصان د ایمان ده او حال دار چې د علم د جلالت د تقوا زو ټول اتفاقی ده همه دا اثر نه دا معلوم کړو چې ګور عمر ابن عبد العزيز د دې قائل له ومن استكمل فاستكمل الايمان
ابے دا تعلیق امام بخاری سند نه ذکر کړه ہے امام احمد ابن حنبل رحمه الله او ابو بکر ابن ابي شيبه کتاب الایمان کې امام احمد هم په کتاب الایمان کې ابو بکر ابن ابي شيبه هم په کتاب الایمان کې متصل اورے من طریق عیسی ابن عاصم من طریق عیسی ابن عاصم دغشان ابو الحسن عبد الرحمن ابن عمرو ابن يزيد دا کتاب الایمان ده هغه راوړی دی باسناد صحیح چې عمر ابن عبد العزيز عدي ابن عدي تخط كذلك له ورد خط دلالت کوي په دې چې عمر ابن عبد العزيز قائل له دې خبرې چې ایمان کې زیادت هم راځي نقصان هم راځي او ان امت وفسأبينها لكم زبت بيانكم حتى تعملوا بها تر دې چې تاسو په عمل وکړئ او ان امت که زمړ شمه فما انا على صحبتكم بحريص زنه مستاسو په صحبت باندې حرص کوونکې د تاسو په سینه خپکېګم چې را د دیونه جدا شوم او تلاړم زستاسو په صحبت خپکې حریص نه ما بچ مړ شو بس مړ شو ما خشو چې مړ شو ما وقال ابراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبه وسبل دلیل لاوړي د پاره د زیادت د ایمان او د نقصان او ابراهيم عليه السلام ویلو الله تعالی چې الله ماته دارا اوخایا پسترګو کیف تحل موتا چې ته د مړي څنګه را ژوند کې قال الله تو اولم تؤمن ایمان نه راوړي قال بلا ولكن ليطمئن قلبه ولی ایمان راوړم ولكن ليطمئن قلبي جزما زړه مطمئن شي امام بخاری رحم الله په دې آیات راوړو کې اصل کی اشاره وکړه تفسیر د سعید ابن جبیر ته او مجاهد ته همدارنګ د نورو تابعین ته اغیر دې آیات تفسیر چې کړه هغه تفسیر دلالت کوي په دې چې ایمان قابل له پاره د زیادت او د نقصان ابن جرير الطبري صحیح سند سره د سعید ابن جبیر نه نقل کړي چې له هغه تفسیر کړي لیطمئن قلبي قال اي يزداد يقيني وزما یقین نور زید شي دغه شان تفسیر مجاهد نه نقل کړه ہے ولكن ليطمئن قلبي ال ازداد ایمانا الى ایمانی ازما په ایمان کې نورم زیادت راشي د ایمان سره نو په دې آیات راوړو کې اشاره وکړه هغه تفسیر د مجاهد د سعید ابن جبیر ته او مقصودی په کې څه شو استدلال شو د پاره د زیادت د ایمان او د نقصان هم به ولکن ليطمئن قلبي دا ظاهر دی په قبول د زیادت ظاهر دی په څه کې په قبول د زیادت کې نو په کار داو چې دام د مخکې آیاتون سره وړه وکنه مخکې ټول آیاتونه ذکر کړ کنه فخشوهم فزادهم ایمانا ټول آیاتونه راوړه نو په کاردار چې د آیاتونو په سیر راوړه وای او دا غي نه رست به د كتب عمر بن عبد العزيز اثر ذکر کړه وای ولی دا آیات د مخکې آیاتونو جدا کړو پښوی په کاردار چې د آیاتونو چا سره وړه د مخکې آیاتونو سره وړه
دا آیات د مخکې آیاتونه ولې جدا کړو دا غي د لپاره دلیل هغه ده چې مخکینی آیاتونه زادتهم هدى او زدناهم او زادهم ایمانا وما زادهم الا ایمانا هغه آیاتونه دلالت کو په زیادت د ایمان صراحتا هغه آیاتونو کې دلالت په زیادت د ایمان صراحتا او دی آیات کې دلالت په زیادت د ایمان په طریقې د لزوم ولكن ليطمئن قلبي معنا دار چې زیادت په ایمان کې راځي د دې دا معلوم شو چې په ایمان کې څه راځي لازم د دې صدا شو چې ایمان کې زیادت راځي نو دلالت په زیادت د ایمان کو په طریقې د لزوم نو امام بخاری زکه د آیاتونه را جدا کړه د دې لپاره چې دلالت کی په تفاوت باندې چې مخکې آیاتونه صریح په زیادت د ایمان کې او دې آیات نه زیادت د ایمان په طریقې د لزوم سره معلومیږي اوله مسله غدا د ابراهيم عليه السلام ولدا تپوسو کو د الله نه يا الله أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي دا غي جواب هغه ده چا ویلی چې وجه دا وا کله چې د نمرود سره باس مباسه وکړه چې ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت او په نمرود مغلوب شو دا په غالب شو د دې مناظرې نه رستو د ابراهيم عليه السلام خپل شوق پیدا شو شرط الله دا ژوندۍ کول د مخلوقات دوباره ز په خپل سترګو وینم چې دا په کم کیفیت او په کومه طریقه باندې یو ځل به د چر راپورته کوي او کنا په دمه دمه به همدغه څه غټۍ لکه څنګه چې اول پیدا کړي اصل کې مناظره او مباحثه وکړه دا غیر رستو شوق پیدا شو ویم کول چا دا ذکر کړه ابراهيم عليه السلام یو ځل روانو د دریاب په غاړه وېکته د دریاب په غاړه باندې یو سړی د حبشي مړ شوی دی او په د باندې مرغانم لګیا دي غوخه تیو خړل لاړ مرغان سبا درندگان رااله دنه غوخه خړل غم لاړ د دریاب نه باز حیوانات تروته او د غوخه خړل دریاب ته لاړ بس ابراهيم عليه السلام دا ویل چې یا الله سما یقین دې په دې باندې چې تمړي را ژوند کې ہے ویا الله د دې انسان د اجزا څونه خوارو وارجو سمرغان ویوړو څه سباع ځان څه ویوړو څه دریابي حیوانات ویوړو دوباره به دا په کومه طریقه را ژوند کې ته یا الله ماته او خوا زکه دا مطالبه کړي الله او تو ویل اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ان طریقه د استدلال د امام بخاری د دې آیات نه په زیادت د ایمان او په نقصان د ایمان اغدا ده چې ګوره ابراهيم عليه السلام چې کله د الله نه مطالبه وکړه چې ما ته یا الله را اوخایا چې دا مړی ته په کومه طریقه باندې ژوند کې ژوند په کومه طریقه ده وګوره ابراهيم عليه السلام چې دا سوال کړه نو په دینیت کړه ده چې زما بصیرت او زما یقین کې نورم زیادت راشي ولې چې عین اليقین علم اليقین سيوزي شي عین اليقین چې پسترګو باندې وي شي ویني او د علم یقین سيوزي شي نو خامخا ایمان کې داغه د وجنه ترقی راځي ځکه ابراهيم عليه السلام دا ویل
ارینی کیف تحیی الموتى الله تما تراوقوا او د ابراهيم عليه السلام په دې کې شک نه وو چې یاره دا ژوند کېدل به یې کنه به یې دیو جنا الله تو ویل اولم تؤمن ولستا ایمان نشتا په دې کې مدفوا څوک دا ګمانونه کې چې ابراهيم عليه السلام بشکو نو اظهار یو کو چې ابراهيم شک نشتا قال ولكن ليطمئن قلبي یقین می زید شي هذه جمله ته وګورئ وقال ابراهيم عليه السلام ویلي ابراهيم سورياني لفظ ده عربی کې معنا د اب رحیم اب راحم هغه پلار چې شفقت کوونکې په خپل بچو او یا اب رحیم قران کې الله تعالی د ابراهيم عليه السلام ذکر په یو او یازینو کې کړه ہے یو او یازه کې قران کې الله د ابراهيم عليه السلام ذکر کړه ہے او په دې کې ولغات دي مشهور په لغاتو کې ابراهيم دی بل ابراهام دی او په قرات السبعو کې دا دوه استعمال شوی دي ابراهيم ابراهام دا ابراهيم عليه السلام هغه سواد علاقه د عراق نه د عراق کې سواد علاقه بابل کی ارض السواد کې پیدا شوه د غزې نوم د کوش علاقه او نمروز ابن کنعان زمانہ واغه دعوت ربوبیت کړي وا ابراهيم عليه السلام حق زمانہ کې الله پیدا کړي هم طریقه د استدلال هغه بیان شو چې دا آیات هم دلیل دی په دې چې ایمان کې زیادت راځي ولی سعید ابن جبیر او مجاهد تفسیر په زیادت د ایمان کړي وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعه امام بخاری دویم اثر راوړي چې هغه د معاذ ده وقال معاذ بویل کسانو ته اجلس بنا کینا منصرا نؤمن ساعه ایمان راوړي یو ساعت په الله عدالت معاذ مطلق ذکر کړه ودا معاذ ابن جبل له ولی پر روایت اصیلی کې په تصریح راغله دا وقال معاذ ابن جبل وهغه بده څه ویلا هم واقعي او نور سیرت والا د معاذ مبارک دا ویلي دي چې کان معاذ ابن جبل طوالا بدن وګدو حسن الشعر اختیم خيستو اكحل العينين استرګي تورو ابيض رنگ نسپینو ابراق الثنايا مخامخ اخونو به پړقاره کو سو کوئی سره بچی نه پیدا شي دویم قول دا دی چې نه بچیو عبدالرحمن نومیو یو بچیو دا غنوم عبدالرحمن او په جنگ یرموک کې دغه په جنگ کې شریک شوی او دته به معاذ ته به داغه په وجبانی کنیم د عبدالرحمن ویلو دا عقبی صحابي دی ابو داود کې مونږ تاسو د احوال ویلو عقبی صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د او د عبد الله ابن مسعود په منځ کې مواخات کړو چې دا به تاسو خپل منکرونه حکم د میراث چلانون اغله نو یو بل نبی میراث هم په مواخات کې وړو او څو کوئی چې جعفر ابن ابي طالب سے مواخات لکړو عقبه تمازر شوه د ټولو غزاګانو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک شوه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د قاضي لګلو یمن ته
چې ورشه خلکو له تعلیم هم ورکې دا غي فیصله هم کې او دا غي زکاتونه هم راغونډه دا عمالونه چې کوم په یمن کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن تقسیم کړو په 500 صحابه یو پکې خالد ابن سعید هغه ته صنعاء والا کړو صنعاء علاقه ته خالد ابن سعید لګلو بل مهاجر ابن ابي اميه هغه ته کیندا والا کړو او بل زیاد ابن لبید هغه د حضرموت امیر مقرر کړو او معاذ ابن جبل د جند علاقه امیر مقرر کړو ابي موسی اشعری د زبیده زمعاء او د عدن او د ساحل علاقه امیر مقرر کړو معاذ چې کله یمن ته لېګلو رسول الله صلی الله علیه وسلم دویل چې بما تقضي په څه فیصله کې هغه تل بما فی کتاب الله الله په کتاب په فیصله کوم نبی صلی الله علیه وسلم تل کده الله په کتاب کې فیصله مند نه کړ بیا وي بما فی سنت رسول الله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت کې چې وی پاغه په فیصله کوم وی فإن لم تجد کې پای کې تا مند نه کړه یبه خو تا مند نه کړه وی اجتهد رای به کوشش کوم تاسو فیصله وکوم چې قران او سنت قواعد او اصول ته نږدې نبی صلی الله علیه وسلم الحمدلله الذي وفق رسول الله الحمدلله الله تعالی چې رسول الله رسول له توفیق ورکول ما يحب رسول الله هغه شی د پاره چې د الله رسول کوم شیخ وخی دی معاذ ابن جبل به خلق ته ویل دا بیا تعون عمواس کې په اردن کې راغې پای کې به دا شهید شوی دی اردن کې دا معاذ ابن جبل وې دا به خلق ته ویل امام احمد نه امام بخاری رحم الله دلته دا تعلیق معلق راوړې سند ولنه ذکر کړه لیکن دا سند دا اثر امام احمد ابو بکر ابن ابي شيبه هغه متصل راوړې به سند صحیح صحیح سند باندې اسود ابن هلال تا اسود ابن هلال داغه نه په صحیح سند سره نقل کړي چې قال لي معاذ بن جبل اسود ابن هلال وي ما ته معاذ ابن جبل ویل اجلس بنا نؤمن ساعه ورازه چې لک سات کینو په الله باندې ایمان راوړو بل روایت مسند احمد او د ابوبکر بن ابي شيبه کې الفاظ داري چې کان معاذ بن جبل يقول للرجل من اخوانه معاذ بن جبل با یو سړی ته د خپل ورونو نه ویل اجلس بنا نؤمن ساعه وکینه چې لک ساعت ایمان راوړو فیجلسان فیذكران الله تعالی وکی بناست د الله ذکر وکاو د الله حمد وکاو هم به اولنی روایت کې اسود ابن هلال هغه څوک ورلو هغه نه معلوم شو چې کې اسود ابن هلال له او دې رستو روایت کې یقول لاخوانه و دې کې ځان مبهم کړی دی ځان یې څه کړی دی مبهم کړی اول روایت کې معلوم شو چې دا قول چاته کړی قال لي معاذ اسود ابن هلال ما ته چویل ما ته معاذ ابن جبل ویلو نو په دې رستو روایت کې چې دي کان معاذ یقول لاخوانه نو په دې اخوان کې ځان څه کړلو مبهم کو او یا دیم احتمال پکې دام شته چې معاذ ابن جبل لا خبره اسود ابن هلال تم کړي او دا غسر نور کسانو اغه تم کړي ځکه یقول لاخوانه هبه دا اثر معلقه چې د معاذ ابن جبل قول له
په اصطلاح د محدثینو کې د موقوف وي. موقوف هغه ته وي چې د صحابي نه نقلي رسول الله ته مرفوع نه وي. یو قول چې صحابي او کی رسول الله ته مرفوع نه کی، یا یو عمل چې صحابي او کی رسول الله ته مرفوع نه کی، هغه ته ویل کی په اصطلاح د محدثینو کې موقوف. او قرینه د رفع پکې نه برابر خبره که سند صحابي پوری متصل او که منقطع دي ته موقوف وي. همه طریقه د استدلال امام بخاری د معاذ په قول باندې استدلال نیولای د پاره د زیادت د ایمان او د نقصان، هغه استدلال هغه ظاهر ده. ولی د معاذ دا قول چې اجلس نؤمن بنا ساعه، دا خو اصل ایمان محمول نه ده چې راځه اصل ایمان نه وړو، ځکه چې معاذ ابن جبل د مخکنه مؤمن ده او کامل مؤمن ده، نو دی وجه نه په معنا خو نشو چې راځي ایمان سره وړو، دغه د مخکنه ایمان نه وړه. نو په خپل ته دویمه معنا واغستل شو چې هغه سمانا ده، هغه زیادت د ایمان ده. نو من معنا ایمان کې زیادت راولو په ذکر د الله تعالی، راځه الله به ذکر وکړو، الله عظمت کبریا به ذکر کو، دا غي د وجه ایمان کې به نورم زیادت راشي. علامه سیندی صاحب هغه وايي چې واما کلام معاذ نؤمن ساعه، ودا کلام د معاذ چې نؤمن ساعه ده یا په معنا د نذكر الله، وې معنا یاد ده چې راځه د الله ذکر کول اکسات بکینو، او یا نذكر العلم د علم مذاکره وکړو، او الخير یا د خیر ذکر وکړو، ونحو ذلك یا دغه ش نور والا. نو د دې د وجه نظم په ایمان کې به ترقی او زیادت براشي. او تسمیه ذا مثله ایمانا، او دې مذاکره د الله ته یا مذاکره د علم ته امام بخاری چې ایمان لا معاذ ایمان ویلو، تسميه مثله ايمانا ويدل على اطلاق الايمان على بعض الافعال، ودا دلالت کوي په دې چې د ایمان اطلاق په اعمال باندې کیږي. ولی دا په مجلس کې کېناستل د الله ذکر کول او عمل لیکنه، دا د علم مذاکره کول او عمل له، او دې ته امام دا معاذ ابن جبل ویلو ایمان او ویل. علامه سیندی په ظاهر غسته وتعال د دې وی معنا ده تعال نؤمن، رازقین نؤمن، نؤمن معنا څه ده؟ د الله ذکر وکړو یا د علم مذاکره وکړو یا د قشان د خیر خبره بل وکړو، ساعه یو ساعت. نو دی ذکر د الله دا عمل لیکنه، یا مذاکره د علم یا مذاکره د خیر دا یو عمل له. او امام بخاری دا معاذ ابن جبل په دې باندې اطلاق د څوکړو اطلاق د ایمان وکړو، نو معلوم شو چې د ایمان اطلاق په اعمالو کېږي. نو مکه ورنۍ جمله ته ثابت کړه چې قول و فعل، چې ګوره ایمان اطلاق په فعل باندې راغله. علامه سیندی طریقه استدلال ورسېدی چې دا د کومې جملې لپاره دلیل دی؟ قول و فعل د لپاره کنه چې د اطلاق د ایمان په چا راغی؟ په عمل. عمل کم دی؟ نؤمن. دا ایمان نه یا مراد ذکر د الله دی یا مذاکره د علم ده یا مذاکره د خیر ده، او په دې باندې اطلاق د چا رالو؟ اطلاق د ایمان رالو. نو معلوم شو چې د ایمان اطلاق په بعضی افعال باندې کیږي، نو ایمان قول شو، فعل شو، او په خپل بس قابل د زیادت او نقصان شو. دغه شان امام نووي وایي مقصد د معاذ دا ده چې نتذاکر الخير، راځه د خیر ذکر به وکړو خپل منځ کې، او احکام الاخره او د احکام د اخرت ذکر به وکړو، او امور الدين او د امور د دین ذکر به وکړو. فإن ذلك ایمان، دا په خپل ایمان دی. نو اطلاق په چا راغی؟
اطلاق د ایمان په اعمال باندې اوشلو به دلته ابن العربي صاحب را لګیدل په امام بخاري اعتراض کړه قاضي ابو بکر بن العربي هغه را لګیدل په امام بخاري اعتراض کړه هغه لا تعلیق فی لزیاده لا تعلق فی لزیاده وې د دې د معاذ اثر سره د زیادت ایمان سره تعلق شته دی نو دیو جن امام بخاری دلته اثر چراوړی دی دا زیادت نه ده وې د معاذ اراده او تجدید الايمان وانما اراد تجدید الايمان ودا غرض تجدید د ایمانو چې راځه لکه ایمان تازه کو لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضا وذلك بنده اول ځل فرضي ایمان راوړي او بیا وروسته دا غینه وخت پاږي کې تجدید کوي تجدید كلما نظر وفكر چې سوچ کیا فکر وکړي د الله په عظمت کې نو تجدید د ایمانو کې مقصد دا ده چې د دې اثر راوړو د زیادت سره تعلق نشته د اصل کې د تجدید څخه پکار ده نو دیو جن امام بخاری وی دلته چې د زیادت د پار راوړی دی نو پورا مناسبت ته داغه سنشتا سوال باندې ورسېدی بدی اثر د معاذ کی غرض څه ده تجدید د ایمان دی زیادت د ایمان نه ده نو دیو جن زیادت د پار راوړو دا دلیل صحیح نشو حافظ ابن حجر پر رد کړه ہے حافظ ابن حجر وی ګور قاضی ابو بکر اول کې نه پیو کړه چې دې زیادت د ایمان سره تعلق نشته او به چې ویل چې را دا تعلق د تجدید سره لري نو به ته زیادت ثابت کو اول کې څوکړو اول کې نه پیو کړه چې دې تعلق د زیادت سره نه ده د تجدید سره ده نو چې کله ویل چې دې تعلق د تجدید سره ده نو په خپل به ته دا ثابت کو زیادت ولی تجدید ایمان دې کنه تجدید ایمان دې د تجدید ایمان شنو زیادت په ایمان کې راغې کرانه غه تبه ته ایمان راتیس کو زیات دیکھو صحیح شو هم دا معاذ ابن جبل نه څنګه دا قول نقل چې تعال رازقینو نؤمن بربنا ساعه الله باندې بلک سات ایمان راوړو دا معاذ قائل د زیادت د ایمان دقه سي د نور صحابو نم قول نقل له زبید د زر ابن حبیش نے روایت نقل کړه چې کان عمر بن الخطاب یقول لاصحابه وعمر بن الخطاب بخبل صحابه ته ویل چې هلمو نزداد ایمانا راضی ایمان کې لږ زیادت راولو فیذکرون الله ذکر وکاو عمر بن الخطاب بم د معاذ ابن جبل پشان په دې مجلسونو کې د زیادت ایمان قائلو ابو جعفر الختمی هغه روایت نقل کړي د خپل پلار نه عن جدي عمر ابن حبيب ابن حماسه چې دا صحابي دی هغه ان الايمان يزيد وينقص په ایمان کې زیادت هم راځي نقصان هم پکې راځي نو چاوتو ویل چې وما زیادته هو نقصانه و دې ایمان زیادت او نقصان څه ده زیادت څه ده نقصان څه ده چې ته په ایمان کې زیادت او نقصان راځي هغه تو ویل اذا ذكرنا الله وخشيناه کله چې موږ د الله ذکر کوو او د الله نه اریګو نفذالک زیادته دا د ایمان زیادت ته او اذا غفلنا ونسينا او کله چې موږ غافل شو د الله د ذکر نه او خبر را نه یې رشي او وزيعنا او د الله حکم ځای کو
فذلك نقصانه وای دا نقصان ده. نو ګوره معلوم چې زیادت ایمان په ذکر سره راځي. هم بیا زیادت ایمان چې په ذکر باندې راځي دا په دوه طریقو سره راځي. د دې آثارونه دا معلوم شو چې زیادت ایمان په څه راځي؟ په ذکر سره. هم زیادت ایمان چې په ذکر راځي نو دا په دوه طریقو راځي. یو هغه ده چې د دې ذکر په وجه باندې تصدیق او ایمان تجدید راشي په سره کې. کم چې د غفلت د وجه نه پای کې لږ جوړواله راغله، کم د ایمان او د تصدیق چې کم جوړواله راغله د غفلت د وجه نه واپس د دې ذکر سره هغه را تازه شو، تجدید پکې راغی، تازگی پکې رااله. عبد الله ابن مسعود وايي الذکر ينبت الايمان في القلب، واذا ذکر ایمان په زړه کې د چر راټوکي کما ينبت الماء والزرع، لکه څنګه چې اوبه په څه سره راټوکيږي، اوبه لکه فصل راټوکي، اوبه چې کله زمکه لور کې پاکي فصل غټ شي راټوکيږي تازه شي، دقه سه د ذکر سره ایمان دقه سره تازه کیږي. دا ورځ څنګه امام احمد روایت نقل کړه ہے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جددوا ایمانکم، تاسو د خپل ایمان تجدید کوئ. قالوا كيف نجدد ایماننا، اے دا الله نبی د ایمان تجدید موږ څنګه وکړو؟ قال قولوا لا اله الا الله، ولا اله الا الله وی کنه. وګوره یو په دې ذکر کول سره ایمان کی کم زوړواله راغله، کمزوري پکې راغله، به ته دې صدا قوي شي را تازه شي. یو زیادت ایمان په ذکر په دې طریقې دی. دویمه هغه دا دی چې دا ذکر په خپل من خصال الايمان دی، دا ذکر من خصال الايمان د ایمان د خصلتونو نه دی. نفیزداد الايمان بکثرت الذکر، په کثرت د ذکر سره ایمان کې څه راځي؟ زیادت راځي. ولی د تمام اهل سنت والجماعت مذهب اغدا ده الطاعات كلها من الايمان، ټول طاعتونه د ایمان نه دي، که فرض دي که نفل دي. نوافلم په ایمان کې داخل دي، فرایضم په ایمان کې داخل دي. بعضو کسانو نوافل هغه د ایمان نه استلی دي، واقول کمزور دی، سیدا ده که نفلی اعمال دي نیک او که فرضی اعمال دي دا ټول د ایمان کې داخل دي، دا دغه جز دي. دا دویمه طریقه غدا شو چې تا د عملو کو په خپل ایمان شو کنه شو، دا عمل په خپل ایمان دی، ځکه د ایمان جز دی نو زیادت پکې راغی. دریم اثر سره وړي. وقال ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه وايي اليقين الايمان كله، ويقين ستوي الايمان كله، پورا ایمان توي. هدا اثر عبد الله ابن مسعود اعمش نقل کړی دی د ابي زبيان، امام اعمش رحم الله نقل کړی د ابي زبيان ان علقمان ابن مسعود چې عبد الله ابن مسعود یقین چې ده الايمان كله، دا ټول ایمان دی. یقین څه ته وایي؟ یقین الکی العلم الحاصل للقلب بعد النظر والاستدلال، العلم الحاصل للقلب اغه علم ته ویل کیږي چې زړه ته حاصل شي پس د نظر او د استدلال نه. فيوجب قوة التصديق، او دا غیر د وجنه قوت التصدیق پیدا شي حتى ينفي الريب، شک د زړه نه ختم کی. او ويوجب طمانينة للقلب، ويوجب
طمانینة القلب بالایمان او پزړه کې طمانینیت ایمان متعلق پیدا کی او ارتياحه به مقصد دا شو چې تا دلیل وکړو استدلال کې د سوچ او فکر وکړو او دا غي نه رستو ستا پزړه کې کوم علم حاصل شو دقت یقین ویلي د نظر استدلال نه رستو ستا پزړه کې څه شک پیدا کیږي تالته او تنو کده چې دوه کسانو جنگ وکړو ته ته علم راغی کرانه غي نو ستا اوس په دې کې شک ستا نشته او اطمینان دې پزړه کې راغی چې او دا کار شوی دی دقت ته لګي هو سراشه عبد الله ابن مسعود دی یقین ته الايمان كله ویله الايمان كله او تاکید وکړو د ایمان په کلو سره ولې د کلو دلالت اجمعو په شان ده کنه چا ده اجمعو دا دلالت کوي په دې چې ګوره د ایمان کې تبعیش تا څه پکې راځي ایمان کې تبعیش راځي که تبعیض پکې نه راتلی نو دا کله د تاکید د پاره به نه راوړو او چې کله د توکید د پاره راوړو دا دلیل شو پدې چې دا ایمان ذو اجزاء ده ولې د کله تاکید راځي د اقشی چې هغه ذو اجزاء يصح افتراقهما چې دا اجزاء افتراق د یو بل نسیکی حسن یا حکمنا پوهیږي کنه پوهیږي ته چې جاءن القوم كلهم دا كلهم ولي خلق وي د تاکید د پاره وي کنه او تاکید د کوم شي ویل شو د قوم ولي دا قوم ذو اجزاء ده دا چې ذو اجزاء ده چې قابل د پاره د افتراق ته حسن پدې کې څه کسان دي د قوم راشي چې درانه شي احتمال شته کنه شته یو بل نه جدا کېږي شي کنه نو چې كلهم تاکید راغې مقصد دا دی یوم پاتې شوی نه ټول لاغلي نو دلته چې عبد الله ابن مسعود كله تاکید د چا د پاره ویو د ایمان د پاره نو معلوم شو چې ایمان ذو اجزاء ده څه ده ذو اجزاء او داسې اجزاء ده چې داغه تفرق یو بل نه کېدې شي کلن یا حسن یو بل نه کېدې شي کل حسن یا حکمنا نو دې د وجنه کله راوړو نو چې ایمان ذو اجزاء شو او تبعیض پکې راغې نو پته ولګېدله چې ایمان قابل د زیادت او نقصان دی که قابل د زیادت او نقصان نه وي ذو اجزاء نه وي نو کله به د تاکید د پار نه راوړي طریقې استدلال ورسېږي دغه شان قول امام شعبیم کړه اليقين الایمان كله عبد الله ابن مسعود دا اثر دا اصل کې یو جز ده داغه د قول امام طبرانی نقل کړي به سند صحیح او الفاظ د غدادي چې والصبر نصف الايمان الايمان يقين كله او والصبر نصف الايمان ويو يقين دی یو صبر دی یقین چې دا ټول ایمان دی او صبر نصف الايمان دی دا قول د عبد الله بن مسعود شو پورا اثر دقه ده ودلته امام بخاری ته تراوړو او ورنه جزء تراوړو رستي پرې قستلو او ابو نعیم حلیه الاولیاء کې امام بیهقی په زود کې عبد الله بن مسعود نم دغه روایت نقل کړی دی مرفوع لیکن رفع سی ثابت نه ده بلکې سیداله چې دا قول د عبد الله بن مسعود په هغه باندې موقوف ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مرفوع نه ده ابي دلته مصنف رحم الله د خپل عادت مطابق یو جمله د اثر معلق راواغستلا بل پر قستلا
او کومه جمله راواغستله هغه جمله راواغستله چې هغه دلالت کوي په زیادت او په نقصان د ایمان په طریقې د اشاره او اقا جمله چې هغه دلالت کو په زیادت او په نقصان صراحتا هغه پرې قستلا ال یقین والایمان كله دا صراحتا دلالت په زیادت د ایمان کوي نه کوي په کومه طریقې وکړه هغه اشاره په طریقې چې ګوره كله د تاکید پر راغې او كله تاکید د چا د پر راځي ذو اجزاء د پر راځي چې پاکه تفریق حسن یا حکما کېدل شي دا طریقه اشاره شو کنه او کدا جمله ویلې چې الصبر نصف الايمان نکاره شو کنه چې په ایمان کې څه شو تجزی پکراله نو اق صراحت ذکر نکو د خپل عادت مطابق د عادت داري چې کم شي راخلي اشاره والا راخلي صراحت والا پرې دي دلته هم دقه څه وکړو صحیح شو هبه امام احمد رحمه الله کتاب الایمان کې د عبد الله ابن عکیم په سند سره د عبد الله ابن مسعود نے روایت نقل کړه ہے انه كان يقول عبد الله ابن مسعود بدا دعا کولا اللهم زدنا ایمانا ويقينا وثقا اللهم زدنا ایمانا یا الله لازم ایمان زیات کا یقینم زیات کا فقهم زیات کا او اسناده صحیح او دا غي سند بالکل صحیح ده هم بدقه اثر د عبد الله ابن مسعود بالکل صریح ده په مقصود کې چې ایمان قابل د زیادت ته که قابل د زیادت نه عبد الله ابن مسعود بدا دعا نه کوله اللهم زدنا ایمانا وجدا دعا وکړه چې اللهم زدنا ایمانا نو معلوم چې ایمان قابل د څه شو قابل د پاره د زیادت شو هغه بالکل صریح نو ولی امام بخاری هغه صریح نه راوړو خبر راوړې و نو وجد هغه نه دا چې مخکې مونږ ویل چې امام بخاری طریقه دا چې هغه طریقه د استدلال په کومه طریقه کوي اکثر اخبار اوړي اشاره سره اثبات کوي په نسبت د چا هغه پریدي چې کوم صریحي بس اشاره په طریقه هغه ثابت دی هم بدلتا علامه سیندی سے وایي و عبد الله بن مسعود چې دا قول کو اليقين الايمان كله و دا دلالت کوي په دې خبره الایمان له اجزاء و ابعاض د ایمان د پاره اجزام دي ابعاضم دي ولی اذ التاکید بكله دا تاکید په کله لا يكون الا لما هو كذلك دا نه مگر د اقشی چې اغا ذو اجزاء او ابعاضی اجزاء په کې راځي تجزی په کې راځي دا غیر د پاره لفظ د کله تاکید د پاره راځي او يدل على ان معظمه اليقين او دا دلالت کوي په دې چې غټ جز د ایمان هغه یقین ده هغه غټ جز ده تر دې وې دونه غټ جز ده چې يقال انه كل الايمان تر دې چې وې دې ته ټول ایمان هم ویل کېدای شي ټول ایمان هم ویل کېدای شي اوس دلته تیزی پوری مصنف رحم الله دا ثابت کړه چې الایمان قول و فعل ایمان قول او فعل له قابل لپاره زیادت او د نقصان ده به ثابت کړه دلته اوس بعضو کسانو ذهن کې کېنه وي تنبيه ذهن کې کېنه وي په دې اثر باندې ماتوریدی او استدلال نیولای چې ګوره ایمان صرف تصدیق دے اعمال پکې داخل نه دي امام بخاری کو استدلال لسد پاره ونیو
اعمال په ایمان کې داخل دي ایمان قابل د زیادت او نقصان ده ماتوریدیه اشاعره هغه را لګیدلې دي په دې اثر د عبد الله ابن مسعود باندې استدلال نیولای چې ګوره ایمان چې کوم ده مجرد تصدیق ده او اعمال په ایمان کې داخل نه دي ولی ويقول عبد الله ابن مسعود وي الايمان اليقين كله ایمان څه ته وي اليقين كله پوره یقین ته ویل کیږي نه اليقين الايمان كله یقین چې دا پوره ایمان ده وسراشه ویدلتا حصر د ایمان په یقین کې وکړلو حصر د ایمان په چا کې وکړو په یقین کې ایمان څه چي ده دا منحصر ده په یقین کې ولی الیقین یقین چې کوم ده دا څه چي ده الايمان كله بس ټول ایمان ده نو معنا دا شو چې یقین په چا کې منحصر شو ایمان په یقین کې منحصر شو نو ایمان بس تصدیق شو یقین کو تصدیق ته وای سپیشل کې پېنه شوي طریقه استدلال باندې وې عبد الله بن مسعود دا اثر نه معلوم دا شو چې اعمال په ایمان کې نه دي داخل بلکې ایمان صرف تصدیق ده ځکه حصر وکړو چې الیقین الايمان كله یقین چې دا ټول پوره ایمان ده هدا دینه جواب اغدا ده چې غرض د عبد الله بن مسعود په دې جمله کې دا نه ده چې نفي د اعمال د ایمان نه وکي بلکې مقصد د عبد الله ابن مسعود اغدا ده چې دا یقین اصل الايمان كله اصل له د ټول ایمان اصل د چا ده د ټول ایمان ده ولیکلا چې بزړه کې یقین کو په الله په ملائکو معنا اصل د ایمان یقین ده اصل د ایمان یقین ده مقصد ده کله چې انسان پزړه کې په الله په ملائکو په کتابونو په رسولانو په ورځ د آخرت په دې ټولو باندې یقینو کې اندامونه به ټول کم طرف ته متوجي شي استعداد د الله د ملاقات لپاره الله د ملاقات لپاره په کې څه پیدا شي استعداد په نیک نیک اعمالو بیا به دین رستو نیک نیک اعمال کوي نو معلومه شو د دې ان دا خبره چې ګوره د دې ټولو اعمالو مبنا بنیاد اصل کې یقین شو نو دیو جنا د چې ویلي الیقین الايمان كله معنا دا نه چې بس صرف یقین دي اعمال پکې نه داخل نه د اعمالو د پاره منشا باعث سبب هغه اصل کې یقین دی یقین دی پیدا شو په خپل به نیک نیک اعمال کې ولی حسن بصری رحم الله وايي ما طلبت الجنه الا باليقين ما طلبت الجنه الا باليقين د جنت طلب چې خلک کیم دی یقین د وجه نه کوي او ما هرب ولا هرب من النار الا باليقين او د ورنه چې سړی تختیم هم د یقین د وجه نه او ولا اديت الفرائض الا باليقين او اعداد فرایض چې کیږي په یقین باندې کیږي او ولا صبر على الحق الا باليقين او که انسان په حق باندې یقین کوي هم د صبر کوي په حق باندې په تکالیف برداشت کوي د یقین د وجه نه کوي سفیان ثوری رحم الله وايي لو ان اليقين وقع في القلب وای کی یقین په زړه کې واقع شي کما ينبغي کم چې مناسب ده لطارت القلوب اشتياقا الى الجنه زړه به د انسانانو د جنت شوق د وجه استوالوزي وخوفا من النار او د یری د ور د وجنا دغه لقمان حکیم داغه دا قول نقل له العمل لا يستطاع الا باليقين وعمل نکیږي مگر په یقین باندې څونه چې یقین ډیرو عمل بډیر کې او ومن يضعف يقينه او دا چا یقین چې کمزور شي يضعف عمله عمل به کمی کمزور وي
نو مقصد د عبد الله ابن مسعود په دې جمله کې دا نه ده چې اعمال په ایمان کې داخل نه دي نه مقصد د عبد الله ابن مسعود اغدار په دې جمله کې چې اصل بنیاد د اعمال سره منشا اصل کې یقین ده دې معنی ټول اعمال بکې اوس بل اثر راوړي وقال ابن عمر سلورم اثر عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ده عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمایلی دي لا يبلغ العبد حقيقة التقوى نشي رسیدل بندا حقیقت د تقوا ته حتى يدع ترضي جبريل ما حاك في الصدر اغشینه چې د پزړه کې ترددي حاک معنا ترددي چیرې دا بجایزي کنه جایز وي چې دقه سکار پریدي چیرې کې دې شي ناروای الا بد حقیقت د تقوا ته ورسیږي هندلتا لفظ التقوى ده لا يبلغ عبد حقيقة التقوى تقوا ولکی وقایت النفس ځان ساتل د شرک نه د بد ګناهونو نه اول مواظبه على الاعمال الصالحه او نیک اعمال همیشه کول دي ته تقوا وي لن تعبیر ته بل دسه وکا امتثال الاوامر اجتناب النواهي ګناهونه ځان ساتل او امتثال د اوامر کول دي تاثیر کې تقوا وي علي رضا عنه ته په څوکړه شو د تقوا په باره کې چې تقوا څه ته وایي هغه تلن تعریف کو هي الخوف من الجليل هي الخوف من الجليل تقوا د الله نه یری ته وایي اول عمل بما في التنزيل او عمل کول بما في التنزيل پاغه چې په قران کې دي والاستعداد ليوم الرحيل او تیارې کول د پاره د قیامت دې اصل کې تقوا وینو په قران عمل کول اخرت ته تیارې کول او د الله نه یره چې دا تعریف منغو کو چې تقوا څه ته امتثال الاوامر اجتناب النواهي د الله نه خوف اخرت ته تیارې نو اوس د امام بخاری دلیل په دې جمله باندې چې لا يبلغ عبد حقيقة التقوى دا به سې شو د پاره د زیادت د ایمان او د پاره د نقصان د ایمان حاک معنا څه ده په معنا د تردد سړی مترددي مستربي چې دا به جایزي که ناجایز وي او زړه کې اطمینان نه وي ایریږي چې نه چې د وجنه په ګناه کې پرې نه وزما وما حاک فی الصدر چې دا غي نه ځانو ساتي په دې کې اشاره وکړه د خبره ته چې بعضی مؤمنان داسې دي چې هغه د ایمان اصل حقیقت ته رسیدلي دي او بعضی داسې مؤمنان دي چې هغه د هغه حقیقت د تقوا ته نه دي رسیدلي حقیقت د تقوا ته نه دي رسیدلي نو چې بعضی حقیقت د تقوا او ایمان ته ورسید بعضی هغه کنه او حقیقت د ایمان ته نه دي رسیدلي پته ولګیدله چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي کنه د بعضو کسان ایمان په کومه درجه ده هغه حقیقت ته پکې رسیدلې ده او بعضی کسان له ایمان کې هغه حقیقت درجه ته نه رسیدلې زیادت او نقصان پکې راغی کرانه غي پیږي په طریقې استدلال الا يبلغ عبد حقيقه الايمان د دې جملې نه دا معلوم شو چې بعضی انسانان په ایمان کې کم ځای ته رسیدلي کنها او حقیقت ایمان ته رسیدلي او بعضی نه دي رسیدلي چې بعضی ورسېدو ایمان کې زیات شو او چې بعضی نه دي رسیدلي کم شو نو قابل د زیادت او د نقصان شو ابن ابي الدنيا رحمه الله هغه د ابو الدرداء روایت نقل کړه چې تمام التقوى تمام التقوى دا ان تتقي الله
چې ته د الله نبی ریږي حتی تترکا تر دې چې تپریدي ما يرى انه حلال هغه شی چې ستاده ګمان دی چې دا حلال دی خشيه ان يكون حراما د دې یره د وجه چرته حرام نه وي یره ظاهر کې ته حلال ښکاری خو یریږي چې الکه چرته حرمت پکې نه وي نو چې دغه شی دی پرې قستو د دې یره د وجه نه چې چرته حرام نه وي نو وثبت التقوا حقیقت ته ورسېږي ولی چې د مشتبه نه ځان ساتي د کار حرامونه په طریقې ولا ځان ساتي کنه ما ساتي دغه شان زين الدين ابن رجب رحمه الله ابن حجر رحمه الله اغير دي اثر متعلق واي چې دا اثر من چرته موصول نه دی مندله لم اقف عليه الى الان في غير كتاب البخاري دا اثر د عبد الله ابن عمر صرف بخاري معلق راوړی او چرته د دینه په غیر په بل ځکه موږ د عبد الله ابن عمر دا اثر په کوم کتابونو کې نه دی مندله ها د دې اثر معنا شتا رسول الله صلی الله علیه وسلم مرفوعا نقل او موقوفا نقل له ابو الدرداء عبد الله ابن عمر نه پچا ابو الدرداء د دې اثر چې کومه معنا ده الفاظ نه د دې معنا مرفوعا هم د نبی صلی الله علیه وسلم نقل لا او موقوفا هم په ابو الدرداء نقل لا خو لیکن د عبد الله ابن عمر دا موږ نه مندل چې عبد الله ابن عمر دا ویلي امام ترمذی ابن ماجه هغه روایت نقل کړی دی د عتیه السعدینا روایت نقل کړی د عتیه السعدی رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمر نه خونه دی چانه دی عتیه السعدینا چې لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين وي بنده متقین درجه ته نشي رسیدلې حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به باس تر دې چې پری دی هغه شی چې پای کې ګناه نشته د دې یری د وجه چرته په ګناه کې پرې نه وزما هغه مرفوع دی خو د چانه نقل له د عتیه السعدین د عبد الله ابن عمر نه ده خدای په سند کې کلام ده او ابن ابي الدنيا په منقطع سند سره د ابو الدرداء نقل کړه موقوفه چې ابو الدرداء وی تمام التقوى ان يتق الله العبد په تمام تقوا دا چې د الله نه بندوي ریږي حتى يتقيه في مثقال ذره تر دې چې د مثقال ذره عمره شینه هم ویریږي وحتى يترك ما يرى او پریدي هغه چې د ګماندار چې دا حلال دی خشيه ان يكون حراما د دې یری د وجه چې دا حرام نه وي حجابا بينه وبين الحرام د دې د وجه نه چې دا حرام او د دې په منځ کې پرده واقع شي لیکن هغه حدیث مرفوعه د عتیه السعدی او د امام ابو الدرداء ابو الدرداء رضی الله عنه دا قول دا د امام بخاری د شرطونو مطابق نه و چې داغه د شرطونو مطابق نه و د دې د وجه نه هغه دوانه ذکر نکړه او دا هغه په ځای د عبد الله ابن عمر د اثر راوړو کې د امام بخاری ته معلومو هدلتا په دې راوړو کې غرض د امام بخاری دا شو چې خصال التقوا کې خصال الايمان ور التقوا کې مراتب دي کې نه دي اعلی درجه د تقوا ته بکله رسیږي چې ځان د څنو ساتي ته مترددات و نزان او ساتي چې دا شی بلالی کا آرام وي الا بد التقوا حقیقت ته ورسیږي نو وز د تقوا مراتب او د ایمان مراتب څه شول یو شی شو چې تقوا کې مراتب شنو په ایمان کې څه شو مراتب شو یو ایمان اعلی درجه ده او بل ایمان حقیقت ادنا درجه ده نو پاږي کې مراتب شو دې اثر د وجه نه راوړل وقال مجاهد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا اوصيناك يا محمد واياك دينا واحدا وقال مجاهد داس پنځم اثر راوړي سراوړي پنځم اثر
پنځم اثر دا ده چې مجاهد دې آیات په تفسیر کې ویلي دي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا انا اوصيناك يا محمد وتاتم وصیت کړی محمد صلی الله علیه وسلم او اياه نوح عليه السلام تا دينا واحدا دې ټول یو دینو دا تعلیق امام بخاری راوړی وعبد ابن حمید په خپل تفسیر کې دا متصل راوړی او مقصد مجاهد د قول اغدا ده چې دین الانبیاء كلهم دین واحد د تمام انبیاء دین یو دی چې هغه دین اسلام دی عام دین اسلام چې کوم مشتمل په ایمان بالله ملائکتی کتبی رسولی والیوم الاخر او مشتمل دی د الله په توحید په اخلاص اقام الصلاه ایتاء الزکاه معنا اعمالم پکشتا عقایدم پکشتا نبدا دین اسلامی د تمام انبیاء دینو دلیل په آیات ته وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه وسراش او دا دین کوم دی دا دین اسلام دی مختلف وجونه کې ویلي نو اوسیناکا وای ګورا شرع لكم من الدين وی الله مشروع کړی استاد پر دین نه من دین اسلام نه ما وصابي نوح اغه دین اسلام چې بری باندې کلک حکم کړی نو تا من تا یا محمد و اياه نوح عليه السلام ته دې ټولو ته الله حکم دی یو دین کړو چې هغه دین اسلام دین اسلام اوسراشه د نوح عليه السلام دین د محمد رسول الله دین چې کوم مشتمل له په عقیده او په اعمال هغه ته اسلام ویلو کوي نه ویلو نو معلوم شو چې اسلام څه شو مرکب شو کنه اسلام مرکب شو ذو اجزاء شو عقیدم پکې داخله شو اعمالم پکې داخل شو صحیح شو او د امام بخاری را ادا ده چې اسلام او ایمان یو شی دی کنه دی ایمان او اسلام یو شی دی هم کله چې اسلام مطلق ذکر شي ایمان پکې داخلي د دریم قول مطابق او چې ایمان ذکر شي اسلام پکې داخلي نو سراشه امام بخاری په دې استدلال اونې ولو چې اعمال په ایمان کې داخل دي د دې آیات د وجنا ولی الله تعالی عقاید هم ذکر کو وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه چوتو ویلو اعمال عقاید دوانو ته دین اشاری طریقې سره په اشاری طریقې سره استدلال په کوم آیاتونو ذلك دين القيمه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه په دې آیات په طریقه د اشاری استدلال کوي نه نو ولی په دې طریقو تراتاو شو چې شرع لكم من الله وصیت چاته کړي نوح عليه السلام تم کړي محمد رسول الله تم کړي هغه دق دین د نوح عليه السلام کوم هغه اسلام د نوح عليه د نبی صلی الله علیه وسلم دین هغه اسلام او دق اسلام مشتمل په چا دی په عقاید او په اعمال دی ولی آیات د سوره بینه په دلیل ده وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه په طریقه دي شاري شو کنه شو وسنج امام بخاری په دقه آیات استدلال نیولای د پاره د ترکیب د ایمان او زیادت او د نقصان د ایمان دقه سي نور ائمه هم استدلال نیولای د امام بخاری نه مخکي نور علما په دې آیات استدلال نیولای لکه امام شافعي امام احمد حمیدی رحمهم الله دا د امام بخاری نه مخکې تیر شوی اغیم په دې آیات استدلال نیولای چې اعمال په ایمان کې داخل دي امام شافعي وایي وليس عليهم
احج من هذه الايات وقوي دلیل په خلاف د هغه کسانو چې اعمال په ایمان کې داخل نه وي و دا غي په خلاف د دې آیات نه بل قوي دلیل شته دی نه دغه شان اوزاعی سے هم دا قول کړه اوزاعی چې شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الى قوله ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا اوزاعی سے وی الدين الايمان والعمل ودين څه شی دی ایمان او عمل له نو ایمان معنی تصدیق دی عقاید او عمل له دغه شان په دې آیات استدلال نیولای فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين کدا کارونه او کدا دین دی او اسلام او دین او ایمان یو شی دی ابي خلال رحمه الله دا کتاب دی کتاب السنه پای کی د دې ائمه الفاظ ذکر کړي په سندونو سره چې په دې آیات استدلال نیولای د پاره د ایمان به دلته ځین کې کېنه وای دغه طریقه د استدلال شو بلقینی رحمه الله هغه دلته یو قول کړه د جملې ته وګورئ او سینا ک یا محمد و اياك دينا واحدا هغه وی بس اصل صحیح د بخاری چې څونه اصل له په دې ټولو روایتونو کې په دې اثر د مجاهد کې وي خطای واقع شوی ده او ډیر کم شارحین دي چې دې خطای طرف ته توجه پیدا شي وي هغه د سیدا چې ګوره قال مجاهد شرع لكم من اوصيناك يا محمد واياك دينا واحدا اياك ضمیر د مفرد ده راجع کړه ده چاته نو عليه السلام ته وې دا خطای ده دا اصل کې انبیاء وګوره اوصيناك يا محمد وانبياء دينا واحدا دا اياك نه ده ضمیر چاته راجع کو نو عليه السلام ته بلکې دا اصل کې لفظ د انبیاء وګوره وی دلیل پیدا ده چې عبد ابن حمید فریابی ابن جرير الطبري ابن المنذر هغه ټول په خپل تفسیر کې هم دقه څه لفظ راوړل او سینا ک یا محمد وانبیاء دينا واحدا دلته معلوم شو چې په دې نسخو کې څه واقع شوه خطای تصحیح پکې واقع شوه چې د انبیاء او غونه څه جوړ کړو ایاکو کو ها انبیاء کی ضمیر به چاته راځي شو الله تا دویم اغوی چې دا ځکه خطا ده چې چرته ایاکو منغوالو نو بیا به ضمیر د ایاکو مفرد صرف نو علی السلام ته راځي شي سره دا غنه چې په آیات کې خنور انبیام ذکر شوی دي نو د ټول انبیاء ته به خو ضمیر د مفرد څنګه راځي کې او ځان له نوح ته به څنګه راځي کې دا نور انبیاء پرې دي دا بلقینی صاحب دا قول کړه وای دا تصحیح ده دا لفظ انبیاء وګوده او دې کې خطای ده ایاو جوړه کړه دا دین علماء جواب کړه جواب داغه نه ده حافظ ابن حجر وایي که ضمیر د مفرد هم راځي کې هیڅ معنات نشته اگر که آیات کې انبیاء ډیر ذکر شوی او تدل ته په تفسیر کې ضمیر ته د ایاو مفرد راځي کا یو د دې د وجه نه چې یو خنو علی السلام په آیات کې ځان ل ذکر شوی شرع لكم من الدين ما وصى به نوح ځان له مفرد ذکر کو کنه بیرست وما وصينا بابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا هغه په عطب څه ذکر کو او هغه داخل شو
په هغه دین کې چې کوم ته نوح علی السلام ته په وصیت شوی دی او ټول پکې مشترکو نو دی وجنه ضمیر نوح ته راځي کو نو دی نور ته ضمیر راځي کول ته پکې ضرورت پاتې نه شو بل وجدان دا دیم وجدا ده چې نوح نږدې ده نو دته ضمیر راځي کول د مفرد هغه اولا شو چې دته ضمیر راځي کو او تفسیریم صحیح ده ها کته سی وای چې ګونه ابن المنذر تبری فریابی عبد ابن حمید هغه انبیاء هو ویل ده نو جواب دا غنه ده چې ټیک دلته هغه الفاظ انبیاء ویل دي لیکن امام بخاری دلته روایت بالمعنى نقل کو څه نقل کو روایت بالمعنى نو هیڅ خلل پکې نشته چې مونږ وایو چې دا په بخاری کې تصحیح واقع شوه سره د تصحیح واقع شوه نه صحیح دي شي صلی الله علیه وسلم